ها بسم الله الرحمن الرحیم. د نیوټن قانون وبخښئ د کولم قانون متشریح کړو او په هغې کې هم ځینې تشریحي پوښتنې حل کړي. اوس راځو که پام مو کړی وي د کولم قانون کې قوه د دوو چارجونو ترمنځ وه. د دوو چارجونو یو چارج بل چارج، یو ته به سورس چارج وي، سورس چارج، او بلو امتحانی چارج. کوم چارج؟ منبعی چارج. بل پوینٹ چارج یا امتحانی چارج. د دې چارج له امله په دې چارج باندې قوه مو د نیوټن په قانون کې هم مقدار او هم جهت زده کړه. اوس دغه امتحاني چارج یو قدم مخته لاړ شو او امتحاني چارج په نظر کې ونه نیسو. دغه پوینټ چارج نه صرف نظر وکړو، یوه نقطه فرض کړو، اختیاري نقطه، او بیا د سورس چارج له امله قوه په دې نقطه باندې پیدا کړو، نو یو بل مفهوم رامنځته کېږي چې هغې ته برقي ساحه وایي. اوس د دې سورس چارج له امله چې په دې پوینټ چارج باندې قوه واردې ده، یو بل سره خو کنکشن نه و، اتصال نه و، قوه څنګه واردې ده؟ دې سورس چارج به د خپل ځان نه ګرد چاپېره یوه برقي ساحه ایجادوله. دغې برقي ساحې به په دې چارج یا پوینټ چارج باندې قوه واردوله. اوس پوینټ چارج په نظر نه نیسو، پوینټ چارج یا امتحاني چارج په پام کې نه نیسو، یوه اختیاري نقطه د برقي ساحې په پام کې نیسو او په هغې باندې د سورس چارج قوه محاسبه کوو. یعنی برقي ساحه په یوه اختیاري نقطه کې په امتحاني چارج باندې وارده شوې قوه افاده کوي. دا وکتور دی، دا سکالر دی، وکتور تقسیم سکالر وکتور، نو برقي ساحه هم وکتور دی. دې ځای نه به دې ته به مې اف صفر وایم، اف صفر کیو صفر ضرب ای سره په یوه کیفي نقطه کې په امتحاني چارج باندې وارده قوه عبارت دی برقي ساحې څخه دی، او دا ورته والی یا مشابهت چې ګریویټیشنل فورس یا د جی سره لري، جی سره لري، اف ګریویټیشنل پر ام امتحاني. په یوه کیفي نقطه کې په یوه امتحاني کتلې باندې وارده ګریویټیشنل فورس یا جاذبوي قوه د جاذبوي ساحې څخه عبارت دی. د برقي ساحې تعریف مو زده کړو. د سورس چارج له امله په یوه امتحاني نقطه کې، په دې نقطه کې موږ امتحاني کې یو صفر چارج کېږدو، کومه وارده قوه چې ورباندې تاثیر کوي، همدغه وارده قوه تقسیم پر واحد د چارج ته یا امتحاني چارج ته برقي ساحه وایي. د برقي ساحې د یوه نقطوي چارج برقي ساحه، د یوه نقطوي چارج برقي ساحه. اول راځو اسانترین چې سورس چارج یوه نقطه یو نقطه‌ای چارج وي او په یوه اختیاري نقطه کې په دې باندې قوه د دې چارج د برقي ساحې له امله په کیو صفر چارج باندې قوه یا برقي ساحه په یوه اختیاري نقطه کې د پیدا کول لپاره
لرو که چیرته سورس چارج مثبت وي دا قوه به شوایي ډول باندې دفع وي او که دا سورس چارج منفي وي په دې نقطه کې به شوایي وکتور باندې منطبق قوه به د جذب یا د منفي پر لوري وي د سورس چارج نه د برقي ساحې خطونه بیرون ته دي د دفع دي منفي سورس چارج ته د برقي ساحې خطونه داخل ته یا د جذب دي پس ای مساوی کیږي تعریف اف صفر بر کیو صفر یا ای مساوی کیږي د اف صفر فرمول څه ده هغه وخت کې چې دواړه نقطوي چارجونه وي دا هم نقطوي چارج دی امتحاني هم نقطوي چارج دی کې کیو یو دا به کیو کم دا به کیو صفر کم کیو امتحانی چارج دی کیو سورس چارج دی کیو صفر امتحانی چارج دی تقسیم بر دوی ترمنځ فاصله آر مربع بیا دا مې د اف صفر قیمت ولیکو بیا تقسیم بر کیو صفر امتحانی چارج دا به دې سره اختصار شي پس ای مساوي کیږي کا کیو بر آر مربع مطلقه قیمت دی جهت نه چیرته جهت ورکوي بیا به جهت دغه د دفع یا د جذب وي که مثبت وي ورنه خارج او که منفي وي ورته داخله دا شوه برقي ساحه جهتونه څنګه دي که چیرته سورس چارج مثبت وي ریډیالي اوټورډ د شعاع په امتداد باندې خارج ته که چیرته چارج منفي وي ریډیالي انورډ په شعاع باندې منطبق داخل طرف ته جهت د برقي ساحې جهت راکوي موږ ته راځو یو دوه مثال ورباندې لرو د دې په خاطر چې برقي ساحه مو لږ ذهن کې ناسته وي نو د یو نقطوي چارج له امله د برقي ساحې مقدار په لاس راوړو د نقطوي منبع چارج له امله منبع چارج له امله د برقي ساحې مقدار یو چارج راکړی دی 4 نانو کولمبه سورس چارج 4 ضرب لاس په توان منفي 9 کولمبه دی په یوه نقطه کې چې فاصله د دې چارج نه لري 2 متره په دې نقطه کې تاسې د ای مقدار په لاس راوړئ جهت نه د ای مقدار په لاس راوړئ پس ای مساوي کیږي کا ټول فرمول لیکم اف صفر بر کیو صفر کا کیو صفر بر آر مربع پر کیو صفر کا کیو بر آر مربع دیگه قیمت سو شو کا کیو بر آر مربع کا قیمت 9 ضرب لاس په توان 9 نیوټن متر مربع پر کولم مربع د کیو قیمت 4 ضرب لاس په توان منفي 9 کولم ده تقسیم بر آر 2 متر 2 مربع کې 4 متر مربع کولم به د کولم سره اختصار شي لاس په توان 9 لاس په توان منفي 9 سره اختصار 9 ضرب 4 شپږ دېرش نیوټن پر کولم نو د برقي ساحې د شدت واحد شی دی نیوټن بر کولم وولټ بر متر هم د چې هغه وروسته بیا پوټنشل کې منګه درته په ثبوت رسوو چې د برقي ساحې شدت وولټ بر متر څنګه دی یا نیوټن بر کولم وبخئ یا نیوټن بر کولم څنګه دی نو قیمت څو شو
تقسیم څلور شپږ دېرش تقسیم نهه څلور مساوي نهه نیوټن بر کولم څلور پاتې وو نو د برقي ساحې شدت څومره راغلو 4 نیوټن بر کولمب وکتور به څنګه لاسته راوړو دا خو صرف مطلقه قیمت هم راوړو جهت مې په نظر کې نه ونیولی اوس په هغه صورت کې چې جهت یې هم په نظر کې ونیسو نو مثال اعلان د شکل مطابق یو کیون چارج منفي چارج پروت دی دلته منفي 8 نینو کولمبه منفي 8 نینو کولمبه تاسې په پی یوه نقطه کې دا د ایکس محور شو دا د منفي وای محور شو د ایکس پی یوه نقطه د دلته موقعیت لري چې دا فاصله یې ده 1.2 متره د ایکس په محور او د وای په محور باندې ده 1.6 متره تاسې په دې نقطه کې د برقي د ساحې د شدت وکتور په لاس راوړئ دا منفي دی نو انورډ جهت په دا ډول دی جهت داخل طرف ته دی نو د دې وکتور د آر وکتور شو د واحد وکتور شو یو پر بل منطبق دي یو پر بل څنګه دي منطبق دي خو زه جدا ذکر کوم چې ښکاره شي د شوایي وکتور شو د دې مطلقه قیمت پیدا کوو او د جهت شو یو اشاریه مثلث قایم الزاویه دی 1.2 مربع جمع 1.6 مربع چې دواړه سره جمع کو د پیتاګورس د قاعدې نه استفاده کوو دواړه جمع کوي به جذر مربع واخلي دا به تاسو ته 2 متره درکړي 1.2 متر ار مربع مساوي کېږي x مربع جمع y مربع جذر لاندې 1.2 مربع جمع 1.6 مربع جذر لاندې ار مساوي کېږي نو دې ځنه دا چې مربع کې دا مربع کې او جذر واخلي ځواب سوره کوي 2 متره نو ار مطلقه قیمت هم پیدا کړو سوره غلو 2 متره اوس فرمول لیکو ای مساوي کېږي اف بر کیوں صفر کا کیوں صفر بر آر مربع تقسیم بر کیوں صفر ټول لیکم چې په ذهن کې مکینی کیوں بر آر مربع د آر واحد وکتور دا به هم وکتور شي د کا قیمت څو دی 9 لاس په توان دی 9 د کیوں قیمت څو دی 8 ضرب لاس په توان دی منفي 9 دلته مطلقه قیمت نیول کېږي منفي بیرته ختمیږي تقسیم بر آر مربع څو دی 4 دا به دې سره اختصار شي 2 دا به دې سره اختصار شي 2 په 9 کې 18 ای نیوټن بر کولمب ضرب واحد وکتور اوس د واحد وکتور پیدا کول لپاره موږ باید د مرکبو نه استفاده وکړو نو د واحد وکتور تعریف سره کوم ته دی آر واحد وکتور مساوي کېږي د آر وکتور تقسیم پر د آر مطلقه قیمت ایکس آی جمع وائی جے تقسیم بر د آر مطلقه قیمت ایکس قیمت څو دی 1.2 آی د وائی قیمت ښکته طرف ته د منفي 1.6 جے تقسیم بر د آر مطلقه قیمت 2 دا چې اختصار کې 0.6 آی دا چې اختصار کې 0.8 جے دا واحد وکتور شو کله چې واحد وکتور موږ ته راکړو د واحد وکتور په ځای قیمت لیکو قیمتونه چې ولیکو کوم ځای کې لیکو واحد دلته ورسره لیکو دا دوه کرښې پاکوم اوس د ای وکتور به مساوي شي 18 نیوټن بر کولمب د آر 0.6 آی جمع منفي وبخی 0.8
اشاریه اته جې دا به شي 18 په شپږو کې ضرب کوي تاسو ته به درکړي قیمت منفي 11 ښه دلته دغه د آی جهت منفي طرف له دی وای جهت مثبت دی دا مثبت دی دا منفي دی شکل ته وګورئ شکل منفي ایکس او د مثبت وای پر لوري دی نو آی منفي جې مثبت آی منفي جې مثبت دا چې دی کې ضرب کې منفي 11 نیوټن بر کولم آی او دا بل چې ورسره ضرب کې 14 نیوټن بر کولم جې سره منفي او مثبت هم د کوم ځای نه ولیکل واحد وکتور ته به ګورو دا واحد وکتور دی جهت یې پورته طرف ته دی د ایکس مرکبه منفي آی دا ځکه مثبت آی په هغې طرف دی او د وای مرکبه یې مثبت جې ده په یو نواخت برقي ساحه کې الکترون یو نواخت برقي ساحه کې الکترون د مثال په ډول یو کندنسر لرو د منفي پلیټ دی مثبت پلیټ د بیټرۍ سره وصل دی سل وولټ بیټري ده په دې ځای کې یو الکترون دی منفي برقي ساحه یو نواخته ده کومې تغییر نه مومي او برقي ساحه فرمود څه دی اف بر یو صفر دلته امتحاني چارج الکترون دی یو صفر په ځای څه لیکم الکترون نو اف به مساوي شي ای ضرب برقي ساحه که چېرته یې برقي ساحه راکړې وي چې هغه څومره ده سل برقي ساحه د مثبت نه د منفي پر لور پورته طرف ته ده قیمت یې دی 1/10⁴ نیوټن بر کولم با او د الکترون چارج دی 1.5 منفي 9 کولم با پس تاسو د الکترون حرکت مطالعه کړئ سپیډي مطالعه کوئ او کله چې فاصله x 1 سانتي متر توی کی تاسو سپیډ v پیدا کړئ او کاینټیک انرژي پیدا کړئ که چیرته د پلیټونو ترمنځ فاصله d 1 متر وي 1 سانتي متر وي نو ټایم به څومره واخلي چې د دې پلیټ نه ښکته پلیټ ته راورسیږي مثال څه وایي دوه پلیټونه دي د کندنسر ترمنځ فاصله څومره ده 1 سانتي متر ده د کندنسرو ترمنځ فاصله 1 سانتي متر ده د دې بیټرۍ نه د دې کندنسر د لوحو ترمنځ چې برقي ساحه رامنځته شوې ثابته ده او 10⁴ نیوټن پر کولمبه ده دلته الکترون خوشې کوو په دې باندې د برقي ساحې له امله قوه واردېږي کله چې قوه وارده شو نو په دې کې تعجیل رامنځته کېږي کله چې تعجیل رامنځته شو د سکون حالت نه سرعت تغییر کوي په حرکت پیل کوي کله چې په حرکت پیل وکړو اوس د موږ نه شی غواړي
په هغه صورت کې چې 1 سانتي متر فاصله یې تویه کړه نو دې الکترون به څومره تیزی اخیستې وي او حرکي انرژي به څومره وي یو وخت. دویمه دا به د دې نقطې نه دې پلیټ له په څومره وخت کې را رسیږي. درې خبرې رانه غوښتې. درې خبرې. د سرعت پیدا کولو دپاره موږ ته ضروري ده چې تعجیل پیدا کړو. د حرکي انرژۍ دپاره بیا موږ باید سرعت پیدا کړو او د تعجیل دپاره باید موږ قوه پیدا کړو. یعنی دا چې ښکته راځي مرکبه اف وای سره لیکم. اول قوه پیدا کوم. اف وای دا مساوي کېږي ای ضرب ای سره قیمتونه راکړي 1.6 ضرب لس په توان منفي 19 کولمبه. ای راکړی دی 10 په توان 4 نیوټن بر کولم. کولم به د کولم سره اختصار شي. دا به شي 1.6 ضرب لس په توان منفي 15 نیوټنه. اف مې پیدا کړو. کله چې اف پیدا شولو نو موږ تعجیل په اسانۍ پیدا کولی شو. اف وای دا مساوي کېږي ام ای وای سره د نیوټن قانون. ای وای مساوي کېږي اف وای بر ام. اف وای 1.6 ضرب لس په توان منفي 15 تقسیم بر د الکترون کتله به مزده وي 9.1 ضرب لس په توان منفي 1 کیلوګرامه نیوټن پر کیلوګرام. نیوټن په ځای کیلوګرام متر بر سکند مربع. کیلوګرام د کیلوګرام سره اختصار منفي 1. دا چې اختصار کړو ای وای به مساوي شي 1.8 منفي 1.8 ضرب لس په توان دی 15 متر بر سکند. منفي ولې راغله؟ اف وای منفي طرف ته اف پورته طرف ته تعجیل ښکته طرف ته نو د تعجیل علامه منفي راځي. تعجیل مو ورته پیدا کړو منفي 1.8 یعنی د منفي وای پر لور تعجیل داخلي. د څه پر لور تعجیل اخلي؟ د منفي وای پر لور باندې تعجیل اخلي. دا د اف قوه شوه. الکترون منفي دی مثبت ځان ته جذبوي نو منفي وای شو. چې منفي وای شو قیمتونه ټول منفي راځي یعنی د منفي وای پر لور. کله مو چې تعجیل پیدا کړو نو اوس موږ شی پیدا کولی شو. ایکس هم پیدا کولی شو او وی هم پیدا کولی شو. د ایکس دپاره تعجیل پرېږدم نور قیمتونه پاکوم. دا ایکس یا وای ځکه دلته محور وای دی. د وای دپاره فرمول موږ وای مساوي کېږي وي صفر ټي پلس 1/2 اے ټي مربع. ټي نه لرو نو چې نه لرو دې فرمول نه استفاده نشو کولی بل 2 اے وای مساوي کېږي وي مربع منفي وي صفر مربع. وي صفر صفر دی نو نه لیکو ټول قیمتونه لرو. دې ځای نه به وای مساوي شي وي مربع پر 2 اے. وی هم نه لرو نو د وی پیدا کول باید موږ اول څه وکړو؟ وی پیدا کړو. اول باید وی پیدا کړو. وای خو راکړی بخښنه غواړم. 2 ضرب د ا قیمت 1.8 یا لس په توان 15 د وای قیمت څو دی؟ 1 سانتي متر 0.1 متر 0.01 متر واحدات امکیاز سیستم کې. دا د وی مربع جذر چې واخلو جذر به د جذر سره اختصار شي. د وی قیمت به څو شي؟ د وی قیمت به شي 15.9
ضرب لس په توان د شپږ متر بر سیکنډ وی پیدا شو. حرکي انرژي کامه څه کېږي؟ 1/2 ام وی مربع. 1/2 ام قیمت 9.1 لس په توان منفي 1.10 د وی قیمت 15.9 لس په توان د شپږ مربع. د دې ځای نه مې حرکي انرژي مساوي شي قیمتونه یې وضع کړئ. 1/2 د الکترون کتله او د الکترون سرعت مربع چې اوس هم پیدا کړو دا به راکړي قیمت 1.8 ضرب لس په توان د منفي 18 ژوله. کیم پیدا شو؟ ټایم پیدا کول لپاره د حرکت معادله وی مساوي کېږي وی صفر جمع 80 وی را کړې پیدا هم کړو وی صفر ځکه سکون نه حرکت کوي ام پیدا کړی ورته ټایم به پیدا کړو وی صفر څو ده؟ صفر تقسیم بر د وی قیمت څو ده؟ 15.9 لس په توان د منفي شپږ. د ا قیمت 1.8 او یا لس په توان د 15. دا به ځواب راکړي څومره؟ 3.4 ضرب لس په توان د منفي 9 سکنډه.